سلامونه. خامخا به مو د جاوید اختر او د هندي عالم مناظره کتلې وي چې آیا خدای شتون لري. زما دا مناظره ډیر خوښ مې په دې دلیل سو چې پس له ډیر وخت زه ګورم چې یو عالم د دین د منطق، فلسفه، استدلال او د ساينس په ژبه خبرې کوي او ډیر ښه دلایل وایي. با وجود دې چې ښه دلایل ویل ډیر ښه غوږ نیول او د ډیر ښه اخلاق خاوند او ماته د اخلاق هم ډیر خوند راکوي او هر مسلمان باید په ځان کې اخلاق ولري. دا ځکه موږ ته د پیغمبر څخه میراث را پاتې دی. تاسو به د خدای د رسول هیڅ داسې قصه وانه اورئ چې حتی خپل دشمن سره بد سلوک کړی وي، بد اخلاقی کړی وي یا غلط الفاظ ورته کار کړی وي. برعکس که تاسو د افغانستان ملایان او نننۍ حاکمان وګورئ، دوی اصلا د اخلاق په نوم هیڅ نه پیژني. که تاسو وطن کې دننه یاست او انتقاد وکړئ چې ظلم روان دی بندي به یاست، او که تاسو د وطن د باندې یاست او دا وایي چې ظلم روان دی، نو اول خبره تاسو د خور مور ښکنځل دی. خدای دې وکړي چې دوی هم لږ اخلاق زده کړي. په هر صورت برعکس جاوید اختر زما هم خوښیږي، زه ډېر وخت څخه تعقیبوم، خو جاوید اختر کې دوه درې ستونزې شته. اوله ستونزه دا ده چې دا سړی عقدوي برخورد کوي. یعنی یو سړی څومره عالم وي، څومره ښه منطق ووایي، څومره ښه استدلال وکړي، خو که عقدوي برخورد وکړي، دا عقده د دې سبب کېږي چې د منطق او استدلال د صفر سره حساب کړي. دوه مشکل یې دا دی چې ډېر ضدي انسان دی. یعنی د دوی ټول بحث دا دی، هغه خلک چې د خدای نه منکران دي، شکیان، دوی دا وایي چې موږ په حقیقت پسې او حقیقت منو او ساينس منو. ساينس او حقیقت بیا دا وایي که چیرې ته په یو ځای کې استدلال کوي او جانب مقابل تر تا ښه استدلال کوي، تر تا ښه منطق وایي، په خبرو کې وزن دی، ته به هغه منې. برعکس جاوید اختر دا نه مني. جاوید اختر سل په سله کې جانب مقابل ردوي، هیڅ خبر نه مني. حال دا چې د یو عالم انسان، د یو عاقل انسان، د یو پوه انسان یو له خواص څخه دا دی که چیرې په یو خبره کې پوه سي چې جانب مقابل ځینې زیات پوهېږي، په هغه باندې اقرار کړي، جانب مقابل ته شاباشي ورکړي چې آفرین دغه شی دې ډېر ښه وویل، دا شی ما در څخه زده کړئ، په دغه ځای کې زه در سره هم نظره یم. جاوید اختر کې دا نشته. جاوید اختر سل په سله کې وایي هیڅ شی نه منم او دا ښه خبره نه ده چې انسان یو څه تعادل باید انسان وساتي چې په هره خوا کې. درېیمه ستونزه یې دا ده چې کله کله دی لږ غوسه کوي پر ځوانانو باندې، او دا یوازې د ستونزه نه ده. زه فکر کوم چې په شرق کې اکثریت سپین ږیري او مشران دوی دا فکر کوي چې څنګه عمر ډیریږي نو دوی دا صلاحیت او اختیار لري چې ځوانان سره په تنده لهجه باندې خبرې وکړي. خیر، په هغې کې به ځوانان حوصله کوي ځکه دا نو یو فرهنګ باندې اوس اوښتی دی، اما دا په دې معنا نه دی چې دوی حق لري چې ځوانان سره داسې خبرې وکړي. آیا زه داسې مناظرو طرفدار یم؟ هو، هم یم هم نه یم. په دې دلیل طرفدار یم چې ښه موږ زده کړه ځینې کوو، ځینې پوښتنو ته ځوابونه پیدا کېږي، لاره روښانه کېږي او پوهېږي چې څوک ډېر برحقه دی، څوک ناحقه دی. ولې طرفدار نه یم؟ طرفدار یې په دې نه یم چې ژوند پر تجربو باندې خوند کوي. ژوند په دې خوند کوي چې په ټولو جوابونو باندې ته پوه نه یې. دا چې په هر څه باندې انسان پوه وي، د ژوند خوند بیا ځي. که ته په دې پوه یې چې وروسته څه کېږي، سبا ته به څه کېږي، په آخر کې مرګ وروسته څه کېږي، خدای څنګه شته او ژوند څنګه مخ ته ځي. یعنې په هر شی ته فکر وکړه، د ستا د ټولو پوښتنو ځوابونه تا سره شته. بیا د ژوند خوند خو په دې کې نه پاتې کېږي. او دا پوښتنې بیا داسې دي، دا نه ختمېدونکې دی چې ته یوه پوښتنه ځواب یې، بله پوښتنه درته پیدا کېږي، بله پوښتنه چې پیدا کوې، بله پوښتنه درته پیدا کېږي، ځواب به پیدا کوې، پوښتنه پیدا کېږي، ځواب به پیدا کوې، پوښتنه به پیدا کېږي. خلاصه دا نه ختمېږي او انسان په یو سرګرداني کې ګیري. نو ضرور نه دی چې همیشه انسانان په ټولو پوښتنو باندې باید پوه سي. په ځینې شیانو چې پوه نه یو، همدغسې پر مخ ته ځو. دا ژوند داسې دی چې کرار انسان مخ ته ځي، عمر زیاتېږي، په ډېر شیانو د خپله سر خلاصېږي، د ډېرو پوښتنو ځواب خپله ژوند او عمر درکوي. او که کوم سوال درته بیا پاتې وي او په دې ژوند کې حل نه سي، هغه خامخا د مرګ وروسته د حل کېږي. نو د دې لپاره زه ډېر بیا طرفدار هم نه یم. په هر صورت اوس نو پوښتنه دا ده چې آیا خدای شتون لري؟ فکر وکړئ من حیث د یو مسلمان ستاسو یو څوک دا پوښتنه کوي، خو تاسو دا وایي چې صحیح دی، د قرآن حواله به نه راکوئ، ستاسو دلیل به څه وي؟ زه غواړم چې تاسو ماته دا ولیکئ چې ستاسو شخصي دلیل به څه وي. زما شخصي دلیل دا دی که یو څوک زما څخه پوښتنه کوي چې آیا خدای شتون لري، زه ورته وایم چې هو شتون لري. او که راڅخه پوښتنه وکړي چې ولې شتون لري، دلیل یې څه دی، ورته وایم چې دلیل یې زه یم. له ما نو ښایسته دلیل څه کېدلی سي؟ انسان، د انسان خلقت، د انسان جوړښت، د انسان عقل، د انسان د اولادونو پیدا کول، د انسان د هاضمې سیستم، د انسان دینه،
د انسان د ګوتو نشان چې 8 میلیارد انسانانو کې د هیچ چا د ګوتو نشان یو رقم نه دی. یعنی له انسان نور څه شایسته ثبوت کېدلی سي. هغه د شیخ عبدالله انصاري خبره بیا تکراروم چې ویل کله چې زه د خدای په لټون کې وم ځان مې پیدا کوي او کله چې د ځان په لټون کې سوم نو خدای مې پیدا کوي. یعنی انسان چې ځان وپېژني هغه خدای پیژني. هغه بیا نه دین ته اړتیا لري، نه منطق ته اړتیا لري، نه فلسفې ته اړتیا لري. هغه بیا دا احساسوي، په دې پوهیږي چې خدای شته. او داسې نه دي چې خدای په اسمانونو کې شته، خدای په کهکشانونو کې شته، خدای کائنات کې شته. خدای په هر انسان کې دننه شته، وصل کیږي بیا. او نه یوازې انسانان، که تاسو مثلا حیوانات و نباتات وګورئ، یعنی زه د څو عمر کېږي په حیوانات و نباتات کې مطالعه کوم، او څومره چې زه مطالعه کوم دغومره مې پر خدای باور زیاتېږي. مثلا د شاتو مچۍ، تاسو لطفا دغه مطالعه کوئ، د دوی سیستم مطالعه کوئ. اوس د ایرانتیا خبره نه ده چې دوی راوځي خپل ځای نه وځي، ځي ځان تغذیه کوي، بیرته راځي، نه دوی سره ګوګل ماپس ته، نه جی پی اس ته، نه لاره سړکان ورته معلومیږي، خو بیرته خپل ځای ته ځان رسوي. څنګه رسوي؟ یا د دوی دننه سیستم کوم ځای کې چې دوی اوسیږي د ټولو وظیفې معلومې دی. د ملکې وظیفه معلومه ده چې څه باید وکړي. د ملکې اخواته دوی صفاکاران لري چې صفایي کوي، دوی محافظین لري، ګاردان لري، دوی نرسان لري. دا به د خندا وړ خبره وي، خو تاسو دا معلومات وکړئ. د شاتو مچۍ نرسان لري چې تداوي کارونه کوي. یعنی د هر چا وظیفه مهمه ده او معلومه ده. هر څوک خپل وظیفه کوي، هیڅ څوک له خپل وظیفې سرغړونه نه کوي. خو جالبه دا ده چې نه دا د شاتو مچۍ ته چا ویلی دي چې دا کار وکړي، نه دا رقم تربیه سوی دی، نه ټرین سوی دی، خو دا شعور او دا فهم په دوی کې شته. نو چې یو فوقالعاده خالق نه وي، دغه شعور او دغه فهم، دغه کمالات د شاتو په مچۍ کې به له کومه سو. همداسې ډېر نور مثالونه زه ورکولی سم، خو اوس د ویډیو بیا راڅخه اوږدې شي. بیا تاسو مثلا مځکه وګورئ، پر لمر باندې د مځکې مدار وګورئ. دا چې د لمر څخه څومره باید لرې وي چې ډېر نږدې نه وي چې وسوځو، چې ډېر لرې نه یو، یخ مو ونه وي. سپوږمۍ څخه باید څومره لرې، په کوم سپیډ کې باید د لمر پر شاوخوا باندې موږ وڅرخیږو، او دا 4.6 میلیارده کاله کېږي دا مځکه څرخي، او په دې کې هیڅ حادثه، هیڅ مشکل نه راځي، په هغه مدار کې روان دي. نو دا چې یو قوي فوقالعاده خالق نه وي چې دا هر څه نظم او ډیسپلین او آرډر کنټرول کړي، نو دا څوک کوي؟ یعنې له دې اضافه ثبوت تاسو څه غواړئ چې د خدای په شتون کې ولرئ؟ نو زه غواړم چې ستاسو دلایل باندې پوه سم چې ستاسو دلایل څه دي چې پر خدای باندې تاسو باور لرئ.